د تهجد مونږ مکمله ویډیو زما عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو سره د تهجد مونږ په حواله سره 15 خبرې شیر کوم. لومبنۍ خبره د تهجد مونږ فضیلت څه ده او دویمه خبره تهجد مونږ چې دی دا څو رکعات دی او د دې نیت څنګه دی او دریمه خبره تهجد مونږ چې دی کم ټایم نه تر کم ټایم پورې کول شي د دې وخت کم یو د څه ټایم نه تر څه ټایم پورې تهجد مونږ کیږي او څلورمه خبره آیا تهجد مونږ د لپاره خوب کول ضروری دی او کنه دی ضروری او پنځمه خبره انتهایی اهمه خبره بعضی کسانی د تهجد مونږ شوق کوي ډیر محبت او مینه ساتي تهجد مونږ سره خو لیکن د خوب نه پاسېدل نشي نو د دې څنګه طریقه وکي چې د خوب نه پا نسی او خو وختي په وختي د ماسوتن مون سره تهجد مونږ وکي نو د څنګه طریقې سره به تهجد مونږ کوي نو دا 15 واړه خبره به تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم کوشش کوي دا ویډیو وګورئ او ثواب پنیت باندې مخ کې شیر کړئ ټیک شو جی خاجي اولنې خبره ترازو چې تهجد مونږ فضیلت څه ده نو زموږ عزتمندو د تهجد مونږ ډیر اوچت فضیلت ته ډیر عجیبه فضیلت ثابت ته وي تهجد په وخت کې الله تعالی د لومبني اسمان تراشي چې څنګه د الله تعالی د شان مطابق وي ښا الله تعالی د لپاره جسم ثابتول خو کفر ده خو د خپل شان مطابق الله تعالی د لومبني اسمان تراشي او بندګانو ته आवाज کوي وي سوکشته دي چې مان رزق اوغواړي چې رزق ورته ورکما سوکشته دي چې مان خپل پریشانی ختمېدو دعا وکي چې پریشانی ختمه کما سوچته دي چې مانه د خپل ګناهونو مغفرت طلب کی چې ګناهونه ورته وبخما نو الله تعالی درته خپل आवाज کوي د دې شیزونو لپاره تاسو سوچو کوي په یو کلی کې دوه سړي دي او دواړه سړي د خلکو مشکلات چې دي هغه حل کوي خو دا دواړه سړي چې دي مختلف دي لومبنۍ کس داسې دي چې دی وي زبستاسو مشکلات ختمو مستاسو مشکلات په حل کومه خو زما د کور ته تاسو راځي زما د کور دروازه به ډزوي او زه به بیا روزم ستاسو مشکل به حل کوم او دا دویم کس پکې داسې دی چې د یو کس کور ته په خپله ورځي هر یو کس کور ته ورځي او دروازه ورته په خپله ډبوي او ته یې که تاسو مشکل چې زه ستاسو مشکل حل کړم نو کم یو ښه دی تاسو سوچ وکئ دا دویم ښه دی که نه دویم ته ډېر زیات بهتر دی ځکه چې هغه خلکو له په خپله ورځي نو دغه شان مثال د تهجد هم دی که نور وختونو کې موږ چېرې الله تعالی نه دعا کوو که نه د خپل مشکلاتو ختمېدو دپاره دعا کوو نو خپله به الله تعالی ته آواز کوو چې الله تعالی زما فلان کې مشکل ختم کې او زما مشکل حل کې زما پریشانی ختمه کې او د تهجد په وخت کې الله تعالی تاسو ته په خپله آواز کوي نو زما عزتمندو چې تاسو ته څه مشکل هم راپېښېږي څه پریشاني وي تاسو ته څه ټینشن وي څه مصیبتونه وي تاسو ته څه مقصد دپاره تاسو دعا کول غواړئ امتحان کې کامیابۍ دپاره دعا کول غواړئ بال بچ دپاره دعا کول غواړئ نو تهجد له پاسئ او تهجد په وخت کې الله تعالی نه دعا کوي الله تعالی به ستاسو دا دعا ضرور قبلوي ستاسو مشکلات او ټینشنونه به انشاءالله مکمل ختمېږي انشاءالله ټیک شوه نو دا خو د تهجد فضیلت او راسو دویمه خبره ته چې تهجد مونږ چې دی دا څو رکعات دي او د دې نیت څنګه دی نو تهجد مونږ چې دی زما عزتمندو 2 رکعاتونه والی تر 12 رکعاتو پورې کولی شي که څوک 2 رکعاته کوي بیا هم صحیح ده که څوک 4 رکعاته کوي 8 رکعاته کوي 12 رکعاته کوي خپله یې خوښه ده خو 2 رکعاته به کوي نو 12 رکعاتو ته برابرول شي خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم عموما ډېر زیات 8 رکعاته کړي دي 8 رکعاته تهجد نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات کړي دي ښه نو که 8 رکعاته کولی شي 8 رکعاته بیا ډېر بهتره دی که څوک 12 رکعاته کول غواړي نو بیا 12 رکعات هم کولی شي ټیک شه اوس د تهجد نیت څنګه دی نو زما عزتمندو نیت ته غوږ شي ښه نیت یې داسې دی نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته تهجد مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر ټیک شو دا شو نیت اوس درېیمې خبرې ته راځو چې تهجد مونځ چې دی دا کم ټایم د دې دپاره بهتر دی نو زما عزتمندو بهتره خبره دا ده چې سړی په نیمه شپه کې تهجد وکړي یا د سحر اذان چې دی دې نه داسې ګنټه مخکې یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې مخکې دا د تهجد لپاره ټول نه بهترین وخت دی دا ښه صحیح شوه جي درېیمه خبره برابر شوه څلورمه خبره چې دا هم انتهایی ضروري خبره ده ښه ډېر خلک وایي چې تهجد لپاره خوب بهتر دی او سوري تهجد لپاره خوب ضروري دی او که نه نو زما عزتمندو د تهجد لپاره خوب ضروري نه دی ښه دا خلک د ځانه خبرې کوي چې خوب د تر کومه پورې نه کړي نو تهجد نشي کولی بالکل غلطه خبره ده ها بهتره خبره دا ده چې تهجد لپاره سړی اوده شي او بیا د خوب نه رابېداره شي د تهجد لپاره دا بیا بهتره خبره ده خو ضروري نه ده ښه فرض واجب نه دی چې خوب دې نه کړي تهجد نشي کولی نو بالکل غلطه خبره ده که څوک ډیوټي کوي یا هسې ویښ پاتې شو نو تهجد ټایم پرې راغلو دی وایي چې راشه تهجد وکړم نو بالکل کولی شي خوب د تهجد لپاره ضروري نه دی ټیک شوه اوس اخیري خبره او ډېره ضروري خبره او ډېره ښکلې او اسانه خبره بعضې کسان یې د تهجد شوق کوي چې موږ د تهجد وکړو خو لیکن د نیمه شپه کې پاسېدی نشي نو دوی به بیا څنګه طریقې سره 2 رکعاته نفل وکړي یا 4 رکعاته 4 رکعاته چې تهجد ثواب دی په دې باندې دوی ته میلو شي یا
وختي په وختي د تهجد منځو کې چې تهجد ثواب مکمل ملو شي دی بیا سکی چې څوک د تهجد شوق کوي مینا محبت وسره ساتي خو لیکن خوب نه پاسې دی نشي نو دی بیا داسې چلو کی چې کله د ماسخوتن منځ کوي کنه ماسخوتن منځ نو ماسخوتن چې څنګه 2 رکعات سنت وکي نو دا ټایم د بیا تهجد مونږ کوي که 2 رکعات کول غواړي سنتونه بعد 2 رکعات تهجد کول غواړي تهجد نیت هم پکې کوي او که 4 رکعات کول غواړي 8 رکعات کول غواړي 12 رکعات کول غواړي دا ټایم هم تهجد کول شي غالبا په صحابه کرامو کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی به هم تهجد په دغه ټایم کې کول دی طالب علم نو ډیر زیات ستړي بو پاسې دی بنشو نو دی به تهجد چې دی د ماسختن مونږ سنت چې به 2 رکعات وکړ کنه دینه بعد بیا تهجد مونږ کول هغه نه بعد بیا وتر کول نو که تاسو د تهجد شوق کوئ او پاسېدی نه شئ خوب نه نو بیا داسې کوئ چې ماسخوتن 2 رکعات سنت وکئ ورپسې بیا تهجد کوئ چې 100 رکعاته کول غواړئ هغې پسې بیا وتر واجب کوئ نو انشاءالله د دې په برکت سره به تاسو ته هم تهجد ثواب ملاویږي ښه خو عموما دا تهجد ټایم چې دی که نه دا د ماسخوتن مونځ نه بعد بس دا ټول ټایم د تهجد دی بیا چې څونه ناوخته کېږي دونه بهتر دی خو ټول وخت چې دی خلک تپوس کوي چې تهجد څه وخت دی ماسخوتن مونځ چې بس تاسو وکړو سنت مو وکړو بس دا ټایم د تهجد شروع شو او تر څه ټایمه پورې تهجد کېږي نو سحر اذانه پورې کېږي سحر اذان چې تر کومه پورې نه دی ویلی شوی بس تهجد مونځ کېږي دغه ټایم کې ښه ماسخوتن مونځ والی تر سحر اذان پورې دا ټول ټایم د تهجد دی ټیک شو جی بس که دا ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کوئ د ثواب په نیت باندې شیر کوئ او کوشش کوي په دې باندې عمل خامخا وکړئ تهجد اهتمام کوئ الله تعالی بس تاسو ټولې پریشانۍ ټینشنونه مصیبتونه د دې په ذریعه سره حل کړي الله تعالی نه دغه ټایم دعاګانې کوئ ټیک شه الله رب العزت مو خوشحاله باساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان